قیصري وایي چې دوستم یو تښتولی مارشال دی چې سلام ستړي مشي وخت مو په خیر. پروډوسر را سره په همدې ویډیو کې وګورئ او سباون میډیا چینل هم سبسکرایب کړئ. نظام الدین قیصري یو وخت کې دوستم خپل نږدې کس و او په هغه باندې ډیر زیات باور درلود. د مرګورو دا چې وروسته د دوی ترمنځ اړیکې خراب شوې نو ډیر رازونه هم رسنیز شول. قیصري ویلي چې په شمال کې دوستم زور ځکه ډیر و چې د دې او د غوګون ځینې نور قومندانان د دوستم ملاتړ کاوه او اوس نو په شمال کې دوستم کوم خاص ځان نه لري. وایي چې خلک اوس نور پر دوستم ریشخند وهي او هغه یې بې غیرته او تښتولی مارشال بولي. نو دوی وایي چې مارشال نور نوم دوستم له کبله سپک شوی وای. کوم هیواد مارشال له جګړې تښتولی او چې دوستم پرته له هیڅ مقاومت پیښې سپکاوی کړی دی. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا ښې اشارې.